د ریاست الوزرا د هغه حکم په اساس چې د کورونو جوړولو ته اجازه ورکړي میدان وردګ ولایت کې ورسره سم د زیات شمیر کورونو ودانیزې چارې پیل شوې د دغه ولایت اوسیدونکي د یاد حکم هرکلی کوي. کورنیان موږ ډېر راضي یو چې دا کارونه خوښ شوله او بس دا مهاجرینو ته د خلکو ته جینه کم سوي وو کرایي کورونه جګ سوي وو له بیخ پیدا کېدل نه او کارګر هم بیچاره بیکاره وو خلک بیکاره وو له دې سره خلک هم په کار شوله خلک ډېر په عذابه وو کورونه کرایي جګې وي امر نه و چې کورونه جوړ کړه نو کرایي جګې وي چې کورونه جوړ سي نو کرایي به هم ټیټې سي او خلکو ته به ستونزه ډېره کمه سي. د دغه ولایت اوسیدونکو په وینا د کورونو د کمښت او په زیاته کچه د کډوالو راتګ سره د کورونو کرایې لوړې شوې وې او د نورو کورونو په جوړېدو سره به دا ستونزې کمې او ډیری هیوادوالو ته به کاري زمینه هم برابر شي. مشکلات که زیاد بود واسه مردم دیگه کار مثلا خانه بلده مهاجرایی که از کشورهای همسایه آمدن و مشکل خانه داشتن بسیار بیشترین مردم کابل کرانشینن مشکل خانه داشتن. خوشحال هستم امارت اسلامی که کارا رو آزاد کرده در مردم هم یک لقمه نان میشه کار میکنه دیگه میکنه حسابی کسایی که خانه نداره بی خانه هستن بهتر در اینا هم خوب میشه. والا مشکلات زیاد بود دیگه بیکاری بود مثلا کار نبود کرایه خانه هم بالا بود کسایی که خانه نداشتن بنده خدا دیگه بسیار در مشکل گرفتار بودن دیگه. والا خیلی خوب میشه کلی مردم دست به کار میشه مثلا کارا همه مثلا کاربار خوب میشه دیگه خیلی خوب است. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست الوزرا د حکم په اساس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د کورونو جوړولو ته اجازه ورکړل شوه.